لیس علیکم نشتا پتا سباندی جناحن گناہ اندا چی تدخلو تا سنن اوزئی بیوتن کورونتا غیر مسکونتن چی آغا اسیدون کی کورون نئی لکا ہوتل شو سرائی شو دکان شو دا سی بلاخانی دی چی اگر کی دا کور سسٹم نہیں دا کور سسٹم نہیں دا خضو دا خاول دا آغا تعلق خبر پکی نہیں غیر مسکونتن فیها باغی کی متاعن او تاسو سامان وی اکار می لکم تاسو دا پارا باغی کی ضرورت وی وغیرہ نو کاغی دا پارا تلاڑی بی اجازتا نو خیر دے واللہ والا تلا یعلم پوہیگی ما باغشون باندی تبدونا چی تاسو اخکارا کوئی وما او باغ باندی هم پوہیگی تکتمون چی تاسو پٹوئی قل ویا للمؤمنین مومنان سڑوتا یغدو چخکتا کئی من ابصارهم سترگ اخبلی ویحفظو او پکارا چی حفاظت دی کئی فروجهم دخلو شرمگاہونو دے زینا دا پردے حکم دے پردے حکم دے او دباندې پویدو د پاره بتاسو یو څو خبرې مخکې ذهن کې کدوي او سورۃ احزاب هم راوړوي تاسو سورۃ احزاب آیت نمبر 32 دو درشم سورۃ احزاب 33 نمبر آیت ہے سورۃ نمبر 33 سورۃ نمبر 33 او آیت نمبر 32 سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 32 سورۃ نمبر 3 درشم آیت نمبر 2 درشم سورۃ نمبر 3 درشم آیت نمبر 2 درشم دا تاسو وړوي د وشتمه سپاره دا سورۃ احزاب ده 3 درشم نمبر د سورۃ نمبر ده 2 درشم نمبر د آیت نمبر ده د وشتمه سپاره چې کوم ځنه شروع کیږي هغه دا سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 32 او پارا نمبر 22 سورہ احزاب روام لوي دوشتمه د آیت په دوشتمه کې آیت نمبر 32 په دوشتمه سپاره کې آیت نمبر 32 32 په دوشتمه سپاره کې دا راول ضروری دی تاسو په یو کوشش کوم الله تعالی دې موږ تاسو ټول پوي کې بده باندې سورہ احزاب دا په 15 هجری کې نازل شوه ده او سورۃ النور دا په 15 هجری کې نازل شوه ده د دوړ منځ کې یو کال فاصله ده اول احکامات د سورۃ احزاب دي دویم احکامات د سورۃ النور دي دا کوم غلط دي دا پرده کول نه غواړي کنه هغه ځان د پرده جواز او جایز وغیرہ وغیرہ دا جوړي نو ما څومره چې زه پوهیږم هغه نه ما کار پوهول دي او ډېر تفصيلات خو کېږي نه چې سړی اخیره پورې خبره ته ورسېږي خو چې څومره الله تعالی توفیق راکړي نو دا ځین کې نه وایي چې اکثر د پردو نه کوونکي خلک دا سورۃ احزاب دلیل ګرځي دا عذاب دلیل ګرځي په عذاب کې جواز نشتا جواز پدې کې نشتا خو بهر حال داړم بنې ده او سورۃ نور دینه دویم ده سورۃ نور دینه دویم ده دغه پرده اوس تاسو واورئ د سورۃ نور عائشہ رضی الله تعالی عنها په قصه کې التشي کوم صفوان راغی کنه عائشہ پر تلته وای د پرده او خنو کنه عائشہ پر څه ما نه ویل چې پرده کوم نو ما دا ویلیو چې صفوان ذلی دلی وما هغه وخت کې چې هغه وخت کې د پرده حکم شوه نو او ما به په دې خبره تاکید وکړ تاسو ته سوچو کوي په دې خبره دا څه وګڼه یا نه پتا دا چې عذاب مخته دي نور بعد دي او چې دا ما پرده او په بیا مخته راغلي څنګه تا وایي چې دا پرده ټیک شو کنه ما خبره تضاد نه راځي ما خبره کې تضاد نه راځي تاسو پوښیوي نه تاسو خبره وری بیا وره ما دا سی ویلیو چې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه په صادر کې څملستما او ود شوم ټیک شو صفوان راغې زی ولیدم وې پیژندم وې ځکه پیژندم چې د پردې حکم راغله نو او زی لیدلی وم او ما فورا ته مخ پټ کو نو حکم راغله ځکه هغه مخ پټ کو دا غنه جی هغه نمک کې زله دلی وم هغه نمک صحیح دی اوس تاسو وایي یا نساء النبی اے د پیغمبر بیانو لستن نه تاسو کا احد پشان دی یوی من النساء د زنانونا د نور زنانو پشان دی تاسو نه یی ان تقیتن کچری تاسو پرهیزګاری وکئ فلا تخضعنا نبتاسو نرمی مکوي دا ګوري د پردې حکم آغاز کوم دینه کی اټور ناول دا وای چې نرمی مکوي پس کې بالقول په خبره کې درشت خبره کوا سخت خبره کوا او د پویدو لپاره چې کزله وته نقل کوم بیا تاسو خان دی هم خو بهر حال
هغه پویدو د پاره لکه مثلا ټلیفون دی او ټلیفون راغی او ته ته جی او څو او څنګه او غیره وغیره نه بس هغه بل سړی چې ټلیفون کړی دی هغه ته دلار ورکړه هغه به مزید بل پوښتنه کوي یا به بل کوي هغه به بل کوي هغه به بل کوي او دغه خبر الله تعالی دلته کړی دا خبر الله تعالی دلته کړی نه سخت خبره کو درسته خبره وکړه سړی پر دې دې سنانه او تعالی فرمایي سړی پر دې دې چې هغه سړی اډو د دویمه پوښتنې بغیر د ضرورت نه اډو هغه ته حاجت پیښ نشي هغه ته حاجت پیښ نشي لار ما ورکوا نو نه سخت خبره کوا فیتمع ولی چې تمبو کی الذي هغه سړی فی قلبه چې دغه پزړه کې مرضون بیماری ده او بیماری ده ګناه ده شهوت ته نه دی وجنه چې ته سخت خبرو کې اجي صاحب یا پلانې څخه کور کېشتا نشتا بس سړی پوجي چې خبر ډګرانه بل پخته ان شاء الله نه کوي بل به نه کوي ان شاء الله فی قلبه دا غبزړه کې مرض بیماری ده وقلنا اوای تاسو قولا خبره معروفه یعنی داسې خبره یا داسې نرمي داسې انداز کې لاړ نشي چې هغه به تاسو لپاره مسله جوړ کی وقرنا دویمه خبره یو خبره معلومه شو اوس دویمه اوري وقرنا او قرار کې نه مضبوطی کې نه پخې کې نه کور کې نه مطلب درنښت سره کې نه فی بیوت کنا پخپل کورونو کې ولا تبرجنا او مخکره کوي تبرج خکاره کول الجاهلیت پشان د جاهلیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم وخت حکم راغلی نوی ټول د پیغمبر دراتلو نه مخکې عمر د جاهلیت ته بیا چې کوم وخت حکم راغلی وی نوی هغه وخت پورې جاهلیت ته چې حکم راغی نه به زمانہ ځکه چې هغه رواجونه د جاهلیت دي نو په هغه وخت کې به یو پټه راوړی شراوړ یو هغه وخت کې به طریقه دا و چې دلته به پټه واچولا داشتا دلته به پټه واچولا دی ځکه کې او د وختو ګنده بو دی ځکه کې دلته او دا څړ دا وداسیو داسې بو نه به دا ټکرې داسې راته ولو او نه به دې سره سر داسې پټو بالکل دی ځکه به دا غرنګی دا او دا به شاته زوړاندو او د سینې دا ځایونه به تقریبا دا به زنانه کولاو دا بالکل دلته یو غټه غونتی یا هر یو شی خودی ځکه دا پیغه زوړاندو او بیا ورستو چې کله حکم راغی حکم تاسو بیا پویوما چې حکم څنګه او یا کیفیت څنګه او هغه وخت کې کیفیت دا یو دویم دا چې په دروازو باندې پردې نه وي دروازو باندې پردې نه وي او دا زموږ په دې علاقو سره مناسبت نه خوري دا د کوچیانو کورونه یا د کم چې د خیمه می اولګید هغه کورونه ته تاسو ګورئ نو بیا تاسو هغه مناسبت سره په دې باندې پوهیږئ چې کله د احکامات نازل شول نو یو وارد عائشه رضی الله تعالی عنها په وړاندې چې د مکه د مسلمانانو تعریف وکړو ډیر زیات نو عائشه رضی الله تعالی عنها او ته فرمایي حالان کې بخبله مهاجره وا او د مکه اوسیدونکو وا هغه باوجود هغه توای چې تاسو د مدینه د انصارو د زنانو د ایمان نه خبر نه یې کله چې دا حکم راغی نو هغه خپل لوپټي اوشلولې او خپل غیب کړل او د پردې په دروازو مو لګولې او مخونه پټ کړل حتی چې د کور ته د تلو پوري انتظار مو نه کوچ کور ته لاړو شو بل لوپټه براوال دومره انتظار مو نه هغه چې کور کې خلوت پات نو له کپڑے خو به وی کنه خو دې لپاره چې د پردې حکم راغی چې فورن هغه پټی شو د یو شو ولا تبرجنا او تاسو خایس مخکره کوي په شان د خایس د جاهلیت نو دلته دا د شنو مرادي مخکې زی ورور تاسو پوهیږئ بیا ور باندې د تبرج لفظي معنی د جسم هغه حصے خزان پوهیږي به ټکی ځنه ټکی به زمونږ د ماحول سره برابر نه وي او پویدو د لپاره ضروری دي پویدو د لپاره ضروری دا لفظ د برج نه برج ویل کېږي ابهار تا هغه ځای چې هغه ښکاروي بروي اوچت وي نمایاوي نو مخکره کوي تاسو هغه ځایونه چې هغه تاسو په چهرې او یا د چهرې نه خاطر نور حصے چې هغه نمایا دي هغه ابهار دي اگر که په پردې کې پټ ولې نه دي اگر که په پردې کې پټ نه دي ما خیال کوم دغه خبره کافی ده د برج نه ده او دا ویل کېږي د جسم هغه حصے ته چې هغه کې حسن اظهار کیږي دا هغه حسن اظهار کیږي نور تاسو خپل خپويږي کاغه د سینې دغه حصے دی او کاغه نه لاندې حصے دی او کشات حصے دی وغیرہ وغیرہ د ټول ته اشاره ده صحیح شو واقمنا الصلاه او تاسو پابندیو کې د مانځه واتینا زکات ورکې زکات واجعنا الله حکم ونید الله ورسوله دغه پیغمبر
دین علاوه مخکې احکاماتو کې راځي خو دې کې تاسو د تبرج باندې ځان پوي